حضرت عثمان ته سړی راغی چې یو من شات می پکار دی یو من وچاوچ وکینا کینا بچو تازه قافله را روانه ده قافله د 200 خانو راغه شات په بار دي حضرت عثمان سروان ته وی چې دې سړی ته یو من شات ورکا او رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګل سروان ورته وی چې جی د مخ کې دی وخنه چې من شات کم کې نو یو انډه سپکو یو درون بیا په وخ به بار نټینګي نو حضرت عثمان ورته وی چې خدای چې دا بار په وخ نټینګي دله خو به من شات خامخا ورکو چې په وخ بار نټینګي نو ټول بار ولا ورکو وې دا بار بده وړي څنګه د وخ بار خو سړی نشي وړي ویل دا وخم ولا ورکا ازه ماما وډه کوي داس نه شیخان وخ نه خدا کا خرم چلا ورکی وخ وډر نو مالی دلی مونږ ځان لیدل हो गया रागले दे मुला से हो गया मैं हाँ हो गया मैं आगा मंडा कड़े दे चे पैजार के और ज़ैदले हमने और तो मंगे पाऊँ हज़रत उस्मान वे उखम वर्का चे पियवीस सारवान वर्ता वही चे जिद्दा उख द दिनूर उखानो कायद दे कदा उख द मखन अलरी के दानूर ब्याजीना حضرت عثمان ورته وی چې دغه بار او دا وخ ما دې سړی لا ور کړی چې دا 200 خان د دې وخ نه بغیر نزي نو پړې راونی وو او سړی ته پاوله کو چې بچیا دا 200 خان ټول بوز دستار اساروان هیبتی شو ولولې په هیبت شو ول هیبت په دې شوم چې اسنه چې استراته وای چې تم ور سره ځه تمیم ور کړی عزیزانو د ورکړې چل دی ته وای مونږ خلکو که خیالم کړی کنه په دکانونو کې دا ډېډي پیسې ساتلي نو چې دا فقیران راشي نو 2 ډېډي پیسې ولا ورکړي کم از کم 1 روپۍ خو ورکړه د خدای بنده چې دغه 1 روټۍ خو پیوشي کړه 1 روپۍ خو ورکړه په فضولیات باندې کروڑونه ستا په پاکستان کې اوس الیکشن وشو الیکشن وشو پیپل پارټای حکومت شو پکې عربونا کربونا روپای په د الیکشن ولګ یو د پیښور په الیکشن باندې یو کروڑ روپۍ دی یو سړی لګیدل د قبایلو په الیکشن باندې یو ووټ د ملک چې دی په 50,000 روپۍ خرج شوی یو ووټ د سینټ ممبرز 15 ممبران په 75 लाख روپۍ اغستی او ځان د سینټ ممبر کړي د لعنت د پاره خو کروڑونه روپۍ راوځي لکونه راوځي او د الله نوم چې در تواغستا او د جمعات نوم در تواغستو نو تندې دی پتروشکو ها څه شه در نه جوړ شو چې ممبر شوي ناس ډیر کو سړډ ممبران ګرځي په پاکستان کې وګورئ تاسو د جمعات کې چناستي تاسو د قسمی چې د صوبایي اسمبلی ممبر ته یو لیسن درخواست ورکړي تماچی یا د ټوپک ودا خوراته لګو کا یاره قدر ته یو کو کنه نو بیا راشي ما په دمخ یو 200 پیړې وای
وای بجی دا بند یو لیسن تاسو خیال راغی بیا دا ملک د قومي اسمبلی ممبران په جلوس کې روان دي او د لندن خلاف او د امریکای خلاف احتجاج کوي چې اگر رزیل تاسو ولې په ملک کې ساتلې ده چې کوم رزیل د پیغمبر په شان کې ګستاخانه کتاب لیکلې ده نو هغه ملک هغه قومي اسمبلی ممبرانو باندې ګولای چلای بیا یا د قومي اسمبلی ممبر 19 او د غونډس کې غوندې بار لړکی چې تا دا حق خبره ولې وکړه دلته به د خان د خلې نه وکړ خان چې څوي ته به وای چې خاجي او کله خان د خلې سره او ها سره د ها ملاو نکړو نو ستاب په ملک کې ځای نه نو دا شرمېدل قوم دی خدای به نور شرمای که خیر دوی به د ځان تماشې وکي تماشې هغه ورځې به در باندې راشي واورئ هغه ورځې چې په دنیا کې به در باندې قیامت جوړ شي منډې به وهي در پسې به آواز وشي چې زوی دې ماشوم وای به زوی په تندرو لزه خپل سر پناه کوم داسې غړبا او داسې ډمبا به در باندې جوړېږي تماشې به د ځان کم قوم چې د خپل ژوند د پالیسۍ غلطي فیصلې کوي هغه قوم د قوم خدای تباه کړي هغه وخت به در باندې راځي او تاسو به وګورئ نن زکات دلته یو ډېر لوی مالدار سړی دی هغه چې زکات 10 روپۍ درکوي نو 3 سوکه به دې ووایي 3 سوکه به دې ووایي نو بیا به 10 روپۍ درکوي څه د خلکو ځان نه بې غیرته جوړ کړي دي غاټ سنډا وي او جامت به رالوي کړي موږ درې طالبانی دا سله د دولاسي کوتک نیول پکار چې ورګه ته تر اوسه لا طالبي پروسه کال میو نه تاسو کوم څه کتابونه وایته ول خلاصه وایم لا حول ولا ګیره کې د سپین لګېدلی کور دی وران شه تر اوسه چرته نو سمونګه بې غیرته یو او سقوم داسې نو د خاریانو خبره ویل ان اونټ او ګاندو ساروان وړاندو خان دی او ګاندوانه سروانان دي څنګه قوم دی دغه څنګه یې دغه څه بدر باندې حکومتونه راځي کوم حکومت چې تاسو په ډیر شوق جوړ کړی دی فلحال دا قوم لګیا دی اور پسې بد وي پلانے کار میں نہ کیگی پلانے کار میں نہ کیگی پلانے مال ابتداء عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا دا د عشق ابتدا دا تماشا کوي چې رست بس کیږي تاسو په مخ کې دوه جمعونه را روان دي په دې آیت کریمه کې یو لفظ الله ویل دی چې هغه ډیر زیات خطرناک دی ولا ينفقونها في سبيل الله کم خلق چې سرا او سپین جمع کوي او هغه د الله په لار کې نه خرج کوي نو الله فرمایي چې فبشرهم بعذاب الیم اے حبیبا دے خلق ته زیر ورکا په یو عذاب دردناک باندې زیر ورکا
نو زیر همیشه که تاسو خیالو کوي د خکار خلق ور کوي دلته الله پاک د عذاب زیر ور کوي نو دا زیری لفظ دلته چې دی دا زجرن او توبیخن دی بعذاب علیم و اغا عذاب باندې زیر ورکه چې اغا عذاب با علیم وي علیم په عربي ژبه کې فعیل وزن دی او فعیل وزن چې دی کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي که علیم دلتا د اسم فاعل په معنا واغستې شي نو الله فرمایي چې په هغه عذاب باندې زیر ورکه چې هغه بل په درد کې اچي دا سه عذاب به چې هغه بل په درد کې اچي او که علیم دلته په معنا د اسم مفعول واغستې شي نو علیم معنا مولم الله فرمایي چې په هغه عذاب زیر ورکه د قوم ته چې هغه عذاب به مولم وي یعنی په خپل په درد کې واقع وي هغه عذاب په خپل درديږي د دې فائدہ بدای چې کوم عذاب په خپل دردمن وي نو هغه به د بل د درد احساس نکړي جهنم به په خپل چغه وي چې زه تبا شم اوس وزیدم ورید شم نو دې کې جهنميان کا چغه وای چې خدای تبا شو ورات شو اوس وزیدو نو جهنم ته بداغه احساس نکی لکه تاسو خیالو کوي په هسپتال کې د چا خپه ماتي د چا سر ماتي د چا لاس ماتي اوس خپه ماتي والا چغه وای چې وای نو لاس ماتي والا ته د وای پرواز کنه راځي چې هغه خپل دردمند لاس مات دی د وای فکر خو هغه سړی ته راځي چې خپل دردمند نه نو کم سړی چې خپل دردمند دی هغه ته د بل د درد احساس نکي نو الله فرمایي چې دا جهنم با په خپل دردمند وي نو دته به د بل د درد احساس نکي بیا به عزیزانو په دې جهنم کې طبقات وي د جهنم لاندې بیخ تبا کروڑونه میله مزل وي الله دې امان راکي زن خلق به بالکل پالان دے تاخچہ دے جہنم کے پراتے سوک بلک پاس وی سوک بلک پاس وی سوک بلک پاسی سوک بپاسی و درجو درجو بدا سے پکے پراتے حافظ ابن کثیر وائی چھے یو سڑے چکم پردے حق خوری پردے مال خوری نو دغه سړی به هم د لاندې تاخچې د جهنم ته خدای یو ځل بوزي ډېرې کنۍ خوړلی یوه پیسه یې که پردی خوړلی وي یوه پیسه
نو د حساب پورز بدته ویلې شي چې ستا نور حساب صفا ده خو یو پیسہ در باندې پاتې ده هغه پیدا کنو بیا جنت تزا و دې برامنډه کی چې ما سره حکور کې ډېرې پیسې پرته نو هغه پیسہ به ورته چې هغه پردای د خړلې وي نو هغه ورته پالان د تاخچه د جهنم کې ښکارش نو دې به ورپسې ورټوب کی چې هغه پیسہ راوالی او پاس راشي نو پیسہ به بیا وغورځي نو دې به ورپسې بیا ورټوب کی او یا زرا کال به دغه سي غوپه خدای ولد یو پیسې په بدل کې ورکړي چې د چا شپه ورځ حرام خوراک وي خوراک حرام وي لباس حرام وي کارونه حرام وي تجارت حرام وي د دې خلقو بچا انجام عزیزانو زکاتونه هو ورکوي خدا پختنه مون چری کړی ده چې دا د کم مال زکات وباسي دا زکات د کم مال وباسي کم مال چې په پودرو غټلې داغه زکات ډیر زیات دي او خلقم ډیر ولا ورزي خیراتونم ډیر کوي ګډانم ډیر لالي تاسو خیال راغی کم مال چې په شرابو ګټلې شراب خرڅ کړي وي او هغه مال پاغي ګټلې داغیم زکات وباسي کم مال چې په جوارای ګټلې داغه هم زکات وباسي نن د پاکستان حکومت په یو شي په سډیر راغسته کچرته چا د لوړګي نه کپڑا راوړا نو هغه د پاره شرمخان ساتلی دی په سرک ورته ولاړی هغه شرمخان ورته ولاړی نو هغه ویګن پسیش الا وې سمګلینګ دی کپڑا دانو حرام ده کفر ده نجی سمگلنگ سمگلنگ څه معنا یعنی د پلاره به دوی ته د شکرانه نه راته راکړه دوی له شکرانه نه دا ور کړی نو سمگلنگ ایئر کنڈیشن یا فرج دے د ټول پاکستان په بنگلو په محلونو کې وګورا پاکستان دومره ترزن ملک دی چې ایئر کنڈیشن جوړ کی یا فرج جوړ کی دومره ترزن دی د دې په ټول ملک په بنگلو کې وګورا د بار ملک فریجونه پراته دي د بار ملک فریزر پراته دي د بار ملک ایر کنډیشن پکې لګولي کو چې د دوی بنگلې تورسي رواشي او چې پلاره مزدور را رواني کړي نو هغه د پاره پړانګان او شرمخان ساتلي دي اور پسیش کمال چې اصلي حرام او ناروا ده او د قوم او د ملک بیړه په تبا کیږي هغه کې د دوی اسی دي امریکای ته پودر سو کړي د وخانو په قافله کې زیسه
که د غویانو په ګاډي کې ځي یا په ټانګه کې ځي امریکې ته پوډر د دوی په جازونو کې ځي او د دوی افسران ور سره ملاو دي ایمان دیتا وائی 13 ہفتہ کے 200 پوڈریان پا ایران کی اونی ویشو او پا یو گھنٹا کے دا 200 کسانو نا سر غوصو پا یو گھنٹا کی سر تے پریکو چی دا دی علاج بل نشتا سوا دا دے تاسو بیاو کئی نن ستا په ملک د قوم د بچو بیړه تباہ شوه څومره لوی تاجر د پوډرو چې دی د هغه دومره اوږده لاسونه دي چې الله دې امان راکړي د هغه اجره ده د هغه بیټک دی د هغه خوراکونه دي او ګډان دي او تیکي دي او کیکونه دی او پیسټریانی دی او ځان ته چې وای څه وای داغه په بنگله کې ټول نو عرض مدا او عزیزان چې شراب ورشه په دې روډ باندې دا 290 تر 1400 روپو پورې بوتل ده د شرابو په 1400 روپے بوتل هغه د 300 روپو تنخواه والا افسر سکی ا د کم ځای نه پیدا کړي په 1400 یو بوتل او سکی هغه څوک چې دا هغه 300 روپے تنخواه ده څوک ولا وروړي دا لاندې عمله ورته پیدا کړي لاندې خلق ولا پیدا کړي وهم قیامت بم هیر شي چې د پاکستان دفتر یو ګوري د 200 روپو تنخواه والا ته به اډر وشي چې ورشه د باړې نه یو اعلی سیٹ د کراکری راوړه هغه سیٹ په 4-5 روپے کی نو 200 روپو تنخواه والا د 500 روپو سیٹ بچ دے دا 300 روپو تنخواه والا تروړي نن ستا د ملک حال دا ده دا تاسو چې منتخب کړي دي هغه نه بل سن جوړه دا بل ورځه خزو ته تقریر کړي دي بے نظیر صاحب محترمه بے نظیر بوټو محترمه او کنه محترمه ده لکه هغه غریب اولی ګرمو نن مې یو خان توی مال تپ کم اخلاقی پسی بد وی تاسو خپل خزی خپل مشرانی کړي نه دي کړیم دي کنه ها تاسو خزی په تاسو سوري ګرځي کنه ګرځي ته خو لږ خپل خزه کور کې نه د مالدارو خزه مازیګر په صدر روډ وګوره او د غریبانو خزه په کوچی بازار کې وګوره د غریب دی په یو رنگ کور وران شي او د مالدار دی په بل رنگ کور وران شي ته خو خزه ته وایې چې کینه په کور کې او چې د کوچی بازار نه خطا شي نو د اخون بابا پادیرو کې به بیا ګوري
چې دا خون بابا دیرم ستړي کې نو د اتوار په ورځ به د پبو په میا صاحب کې بیا ګوري د اتوار په ورځ ستا د ښځې څه کار دی چې د پبو میا لځي څه کار دی خپو کې باد دي خپو کې باد نه دي پبو کې هغه منجوران نه دي ناز دا کټي کټي نو قوم په هر حیثیت تباہ او شرمېدلې دی په هر حیثیت غریب په یو رنگ کې شرمېدلې او مالدار په بل رنگ کې شرمېدل تاسو خپل خزي منی کولې شئ غریبې د کوچی بازار نه نشي منی کولې د زیارتونو د دیرونو نشي منی کولې او مالدار د ګوره بازار نه نشي منی کولې او د کلبونو نه نشي منی کولې نو بنظیر وې چې خزه به دوه وزیران اخلمه او زما د دې خويندو چې کوم حق لا پاتې دي چام ولا ورکم نو سپاتې څه شه ده دا ماته نه دی معلوم دا به تاسو ته پته کم شه د خزو پاتې ډېر شکر الله دې دا قوم نور ذلیل کی دا انتخاب دې قوم کړي او پیغمبر چې چاله خیرو کیا خطا زی ها د پیغمبر خیره خطا زی پیغمبر هغه قوم ته خیره کړي دا چې کم قوم خپل سربرا خزه جوړه کی پیغمبر خیره کړي دا چې خدای دې هغه قوم په خاورس په سیړوند کی نو هغه خیره په دې قوم لګېدلې ده ان شاء الله د خپل ځان تماشې وکوي دومره بے حیا ملک لکه زمونږ چې دا ملک په دې نه ټیکيږي چې دا مونږ کم رفتار باندې روان د دې ملک علاج خونی انقلاب دی چې یو داسې بادشاہ په دې ملک راشي چې د سرونو قلا جوړه کړي د خښتو په ځای سرونه ولګي په مانځه کې آمین په زور ویل پکار دی او کپټ ویل پکار دی نو پدې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب داده چې آمین بپټ وې او د امام شافعی او د نور ائمه او مذهب دې چې آمین با ولدوالین چې امام وې نو تاسو به آمین په زور وایي دا د نور ائمه او مذهب پدې چې کوم دلایل ویلي دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو هغه اوس کزه تاسو ته شروع کما یو سړی الف بیتی سپاره نی ویلی او تو ورته بخاری شریف شروع کنا جی نو دادا سے مثال دے لکه د دیوال ته چډول کې غاګین اوس دیوال غریب په ډول کې چپويږي تاسو خیال راغی که تاسو خیال وکړئ د بعضی جمعهتونو کې نا قرآن شریف ترجمه کی نو هغه ته دا عام مقتدیان ناس بیا دا هغه ختم چې وشي نو جشن پیو کی چې د قرآن ترجمه ختم کړه نو خلکم برید تاوي چې موږ د قرآن ترجمه ختم کړو خیال امراغی زدا حیران چې ما هغه خبره تاسو ته کوم چې ما پزان تیری ما 12 کاله طالبګيري چې وکړه
12 کاله په 12 کاله کې ما صرف، نحو، فقه، منطق، ریاضی، فلسفه، قرات، دا ټول علوم 21 علمونه دي. 21 دا ټولو نه چې ما ټونګه ټونګه واله، نو 12 کاله پس می بیا د قرآن ترجمه شروع کړه. نو د قرآن په ترجمه باندې زه 12 کاله پس هم نه پیدم چې 12 کاله ما طالبګيري کړې وه. نو زه حیران یم چې د عوامو ته د قرآن د ترجمه کولو ډیر ضرورت دی. دوی په لانامه هم د درس سیخه ده، او کدی عوامو ته د خلاصې د منیا، د قدری، د نور الیزا د دې ډیر ضرورت دی. یو سړی دی هغه په اودس کې فرض نه پیژني چې اودس کې فرض څو دي. دا اودس کولو طریقه نه پیژني. په منځ به ولاړی، دلته یو ترجمه ختم کړې وه زمونږ د علاقې دی، دلې منځ تم کله کله راځي. خپه نشي که ناستی چرته خپه کېږي نه، او که خپه شي نو زما به څه وکړي، مونږ نه خوشحال څوک دي. په منځ نیت وتړلو او سلام یې وګرځولو او منډې کړې، بیا د استنجا ځای ته لاړو. نو هلته یې وړه استنجا وکړه او بیا راغی نیت یې وتړلو. ما ورته ویل چې هلکه دا ولې؟ وی جی وړه سینجا مې هېره شوې وه. سینجا نو ما ورته ویلې چې تا خو پلاني استاد سره د قرآن ترجمه هم کړې ده، دومره نه پوهېږي چې تشې متیازې چا کړي وي او اودس یې وچ کړی او بیا تی استنجا هېره شي او مخ لاس ووینځي او منځو کې نو منځي کېږي. دومره نه پوهېږي. که لوی اودسماتې دې کړی وي او په دستونو نه یې تلی، کلک اودسماتې دې کړی او په لوټه دې ښه ځان پاک کړی، نو هم که لاندې ځان ونه وینځي او مخ لاس ووینځي اودس وکړي او راشي منځو کې منځ دې کېږي. تاسو خیال راغلی؟ مسله دا ده چې د دې ورغوي عمره ځای ګنده شوی نه او په لوټه دې ځان پاک کړی نو بس خبره خلاصه شوه. دا نه چې همیشه به دغسې کوې، او که اتفاقي داسې کار او ځای داسې دی چې هلته ته استنجا چې کوې خلک دي، نهر دی، اوبه دي، وله ده، خلق ولاړ دي، نه شي کولی، نو بس مخ لاس ووینځه منځ وکړه. د تشي متیازو ساس کې دی په بدن جامو پریوتی دی یا په بدن پریوتی، نو د دې ورغوي عمره ځای چې ګنده نه و نو په یو ساس کې باندې جامې نه پلیتېږي، منځ ورسره کېږي. تاسو خیال راغلی؟ اوس دا قسمه مسائلو ضرورت دی ملک او دی قوم ته ډېر زیات دی، او کنه دوی ته د قرآن د ترجمه کولو ضرورت دی. و یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. اس دیکھیں وجہ صدا وجہ صدا پا وجہ تاسو پوئی قدری
یا کنز یا نور الیزا لولول چی دی هغه د پاره فل علم پکار یو سړی کمپلیٹ عالم نہیں نور الیزا نشی پڑھاول نہ قدری پڑھاول نہ کنز پڑھاول چې کمپلیٹ عالم نہیں ترجمہ د اردو ترجمے والا قرآن پیدا کا او په دې محراب کې کېنا او دا خلق بدر تناستی او پاس تلاوتو کا ولاندې د اردو ترجمه وایا دا خو هر څوک کولی دا خو آسان کار ګرانه دا چې الحمد نواله تر ولدوالین پورې دا ټول قرآن چې ده دا اجمالی طور په دې الحمد کې پروت ده اجمالی طور یعنی دا الحمد تفسیر دے ټول قرآن او بیا د ټول قرآن تفسیر دے حدیث او بیا د تمام حدیث او قرآن تفسیر دے علم فقہ اوس پدې ما خدر تارزو کو دا ذوقی شی دی او زتانه په ترجمه کې تپوس کوم چې ټول قرآن اجمالی طور پروت تے پا الحمدو کے نو الحمدللہ رب العالمین دا دے آیات تفسیر پا مخ کے قرآن کے اوخایا یا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا دے آیات تفسیر پا مخ کے قرآن کے اوخایا اہدنا الصراط المستقیم دا دے تفسیر پا مخ کے قرآن کے اوخایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا دی تفسیر پا مخ کے قرآن کے اوخایا بیا با پتہ لگی خیال امرا نو عرض میں داو چی مونگا اغا شے نہ محسوس کو چی دا کمشی قوم تا ضرورت تے مونگ خپلے ڈنگاوے جوڑو نامے کو نمود کو دام ایمان نہیں چھ دے قوم تبی خیر و رس دا زمونگ ایمان نہیں واحد اڈالا پا دے ملک کے بلکہ پٹولی دنیا کے دا تبلیغی جماعت والا دی چې د دوی ایمان دا دی چې دا سړی دی یو ښه مسلمان شي زمونږ نه د دوی ایمان دا دی طرز و طریقه دا ده د وینا آداب داسې دي چې دا سړی جماعت ته راشي او دا ښه مسلمان شي واحد اډل مونږ ټول کو تک ماری نو عرض میں داو چې دا ذوقی سیزونه دي ذوقی شے سکلو سره تعلق لري زه استاسو ټولو ته ما چالکا ګوړه دا ګوړه یاره نو دسې خوږ شه او چې خوله کې واچه ډېره خوږه لګي او چې روټۍ د پاسه وخورې ازمه کېږي او تا په عمر کې هم ګوړه لیدلې نه په عمر کې نو ته په ایمان ووایه چې زه 10 غنټې تقریر درته په ګوړې خوږوالي وکړم تاسو به پې پوه شئ پوه به شئ چېرې او که لږه غوندې ګوړه مې درکړه زه تاته هم ګوړه خوږ شی دی ته څنګه خوږ شی دی همدا وایه او چې خولې ته کې فورن به پوه شي چې واقعي خوږ شی دی ته آیو
یوړون سړی تا سړی راغی وی چې جی راځه زمون کور کې ختم دی. نو حافظ ورته وی چې سم پخ کړي وی جی کیر وی کیر څه او ساړوند غریب د موره پیدا اړوند هغه کیر میر او بیا مولا لسو کیرونه میرونه نه وروړي. یو مولا له چا د مستو کټوای راوړه چې د مستو کټوای راوړه نو مولا ورتل چې جنایت ته خو چری وظیفه من ورکوي دا نن د مستو کټوای څنګه راوړه. ویل استاد دا مستو کټوای بیګا پیشو جوټه کړي وا نو مور مې ویل چې مې تو یو مولا له یوسا ا مولا بم ساناړي غوندې هغه کټوای راواغسته په داس مکه راوښته چې ماته کړه نو جنای په جړا شو. ویل ولې جاړې خو ما یا خړلې او یا توې کړې نو جاړې ولې؟ ویل مستو پسې نه جاړم دې کټوای پسې جاړم. وی چې ولې؟ وی دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې اوس به مې نیا وهي چې زما د متیازو کټوای دې ولې ماته کړ. په خوا به دې بوډاګانو ځان سره کوټه کې کټوای خې ونه چې متیازې به ورغې بار به نه وته ما کټوای کې به نو مولا له سو کیر میر ها تاسو وايي مولیان حق نه وي. مولا به څنګه حق وي؟ ستا په ملک واحد ملک دی چې د مولا دومره ګنده تربیت په دې ملک کیږي چې الله دې امان راکړي. هر ما خام ور غرمه ګوري وظیفه لیاو ایماندارو وظیفه راوړي خدای مبخ. یعنی هغه خلق چې ته په جماعت کې خدای ته وکیل کړي او د دې مولا په خلت جنت غواړي هغه مولا ستا په دروازه کې ولاړی وظیفه راوړي خدای مبخا ابل ورځ د دې جماعت دا زمون مبارک جماعت چه ده طالب میں رو وقت مال دے خورا شالک چا صدر کڑی کنا چا ٹوکرائی کے ملاس کو نو دو وظیفے پکیوے او دوارا ما خیال دے چه د درې درې ورځو سړې کا ترکاری وګوره نو زه تاسو تصور هغه سړی چې کوم ته خدای ته وکیل کې او دی ولد والین وای او ته ورپسې امین وای نو خدای وای دا هغه سړی په خپل معنی جنت غواړي چې کوم سړی لا دی بیگانه سړی ټوکړه په ټوکرای کې چولیو. دا ستا د ملک تر او بیا تیسمار خانی دې څومره ده نخرې دې څومره دي په جماعت کې د روب څومره ده. زه بجلیګر کې ومنو یو راغی وی چې منځ شو او جو شو یا راخونو په دویم ورځ بیا ته نه منځ شو مازیګر په دریم ورځ چې راغی کنه ول منځ شو او شو الکه ټیم دا خو د ټیم خبره ده جمعات کې غړای لګېدلې څه د پاره ده په دې ټیم به منځ کیږي ټیک ول قد قامت الصلاه نه چې څنور الفاظ یره اوچت مې کو د دې زمکې مې وښت او بیا مې اوچت کو د جمعات د کړکای نه مې بار لړکو اور پسې مې ور ټوپ کو په دې خېټه مې یو درې ټوپه ورته وای مال چې ترسو زدي جمعات کې متما په دې دروازه ولې دي نو کلمه بدر کې وشلو تر مرګ پورې بیا ازما جمعات ترانه
ستا د مور ډولۍ لاندې راغلی یم چې ته نه راغلی نو مونځ به نه کېږي. اوزه په دې لار نن ستا په کلو کې چې ملک صاحب نه راغلی جمع نه ودرېږي، چې خان نه راغلی جمع نه ودرېږي، چې بامبن صاحب نه راغلی بیمبر صاحب هغه نه ورېږي جي هغه دغه اودس کې اودس مودس پکې نشته. ته پوه شې په خبره باندې وړاندې نه اودس کوه که نو تا د ملا تربیت دومره ذلیل کړی دی. بیا پادیرې مالګې دې وړي نو هغه پنډوکې ملا ترخکې نیولې او په قبر تبارک الذي مې وایي ستا مسله د مړي هغه هم په ترخکې نیولې او په قبر تلاوت هم کوي. د اسقاط دایره کې ناست دي او اسقاط والا چې کوم مشر تاسو جوړ کړي هغه نیمې پیسې خپل جیب کې پرېږدي او نیمې خلکو له ورکړي. قسم په خدای دې دا د اورېدو نه ویم د لیدو ویم. په دې دوو ګوتو به یې غوټه پرانیسته په جیب کې په دې دوو ګوتو او پیسې به نیمې په جیب کې توی کړې او نیمې به داسې راوویستې. نو طالبانو له به چرته انانه ورکړه او چې لږ داسې اناړي غوندې ملا به هغه له به 2-3 روپۍ ورکړي چې شور وانه چي. دا څه ملک شو؟ زمونږ هر شی دین نه دی. دا نن ضیاءالحق چې ملا خرید کړو د دې لویه وجه چې دا او د دې عذاب به د دې قوم په سري چې دې قوم دومره ذلیل تربیت د ملا په دې ملک کې کړی دی. دومره ذلیل تاسو سرسایو ته وګورئ خپلو ته لا اختر نه راغلی چې د میاشتې په سر کې تپوس کوئ چې سرسایات څومره کی سرسایات څومره کی. څوک پکې وایي کې 6 روپۍ کېږي، څوک په 1 روپۍ کېږي، څوک په هر یو څه و یا رب چه حکمت است که ناکساں کسا شدن به حکومت پاکستان همه بابوا شدن. هر یو د مفتنې زوی پیدا شي صاحبه څوک وایي 10 کېږي، څوک وایي 8 کېږي. کور دی وران شه چې وران دي شي. تا نه چا تپوس کړی چې ته اخبار کې بیان ورکړې چې دومره کېږي؟ ته څه مفتي؟ ته څه عالم یې؟ قادیانانو به بیل بیان راشي، د وابیانو به بیل بیان راشي، د سنتیانو به بیل بیان راشي. حل بجوړي آسانه خبره ده. ورشه منډی کې 1 سیر 5.5 چټاک غنم، یو سیر سپینیمی چټاکای غنم پختنه وکړه چې 100 پیسې جوړي بدغه سرسایه دی. یعنی دومره غوندې خبرې پسې به مولا ته ګرځي. دې سرسایه څومره ده؟ پروسه کالی چې ولستو کا سرسایه څومره ما نشتا په دې پوهېږي که نه؟ نشتا. ویل ولې مال معاف شو سرسایه څه کې نشته سرسایه ځه ورک شه. دا دومره خبره باندې ته مولا له تپوس کولو ته ځې. نو زما عزیزانو عرض داو چې دا هیڅ به نه وی خو که مونږ کې دین وی مونږ دین زده کړی وی ضروریات د دین مونږ ته معلوم وی چرې به دا مشکلات مونږ ته نه وی. دا څه قوم دی؟ وختي ما ته یو سړي ټلیفون وکړ یو هلک ویل زما واده دی او زما سخر وای چې ډمان او ډولکی دی نه راوستي نو لور برانه بو نه زی. سخر مې ویل او خپل خپلوان مې وای چې واده په مړې په جړه خخ کاری او واده په ډنګ ډنګ خخ کاری غړې گئی. دا ټول پاکستان را پاسي غړې گئی زمونږ د کورسه زی. دا مولانا ایوب شاه صاحب خبره ویل پته به په لوی لاور لګي
لوی لاور باندې تیرېدل د هر چا کار دی. هلته به پته لګي چې سبتې جوړي ګټې گئی. واده زمونږ داسې مړی ما ته خلک راشي جی سلویختی دا د مړي او کارډونه چاپ کړي د مړي اوم کارډونه چاپ کړي. هغه ورځ یو مړي خلک راله ویدل مالدا دلته جمعات جوړیږي دا استادو چې جمعات نه وځي داسې مخامخ سرک ناغه غاړه کوڅه کې جمعات جوړیږي. مالدا د مړي د سلویختای پیسې راوړي دي جمعات کې ولګوي صدقه جاریه بشي او ټول عمر با مړي ته په فایده رسي. ویل نه یاره دا څه د مولا توپ خبرې دا کله وطن بڅوي مال خدا کله وطن خو به خوري خو زما د خدای په ذات قسمی کدی په مړی پسې خیرات په دې نیت کو چې کلی وطن کې مسترګ اوچته شي چې د یو اوربش عمر ثواب په دې مړی پسې خدای ونه رسي. د یو اوربش قانون ما سره دی انما الاعمال بالنیات د عمل دار و مدار په نیت باندې دی. نیت پاره چډر لوی خیرات او بسترګ دی اوچته شو بدل دنیا کې خلاص شو اخرت لټ ټیډي پیسې هم نه ده. تاسو خیال راکړئ نو ودونه زمونږ داسي دي او مړي زمونږ داسي. یو کوزا دی راوړه او جمعات کې د کې خو چې څوک پیاده شو چې تر څو دا کوزا ژوندای و او ماته نه و او چاته فایده غستا ار ورځ به نوې ثواب ستا مړي ته قبر ته رسي او هغه ثواب به د تحفه په شکل کې ورته پیش کیږي. ار ورځ حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې اذا مات الانسان انقطع عنه عمله سړی مړ شو داغه عمل منقطع شو الا مگر درې سيزونه دي چې د مرګ نه پس کارآمد کیږي به نور ټول بکواس دی. درې سيزونه علم علم کړو دی مړی بیا بل ته خودلو هغه بل بیا بل ته خودلو بل بیا بل ته خی بل بیا بل ته خی بل بیا بل ته خی دا سلسله چې تر قیامت روانه نو داړم به خودن کې په ثواب کې برابر ور سره شریک یا نیک اولاد چا پرې خو او د مرګ نه وروسته مور او پلار پسې دعا کوله دا ثواب به وقتن فوقتن مور او پلار ته قبر ته ورسي. یا صدقه جاریه کړي وا جمعاتي جوړ کړو کوې وستهو پولي جوړ کړو دا شی چې تر څو پورې باقی وي نو الله باندې نوې اجر او ثواب دغه مړی ته رسي. بنیادی سيزونه عزیزانو دادي او دا شی عملی طور مونږ ته قرآن خودلې ده حدیث راته خودلې ده صحابه عملی طور بیا مونږ ته خودلې عملی طور